څنګه کولی شم په یو واتساپ کې دوه اکاونټه جوړ کړم؟ السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. قدرمنو دوستانو، په دې هیله او امید چې ټول به جوړ روغ صحتمند ویه. ژوند به مو په خیر او خوشحالۍ سره تیریږي. قدرمنو دوستانو، په نننۍ ویډیو کې به زه تاسو ته دا وښیم چې څه ډول کولی شو په یو واتساپ کې دوه اکاونټه جوړ کړو. نو مکمله طریقه یې موږ پر همدغه ویډیو کې تاسو ته انشاءالله ښیو. نو ویډیو له موږ سره تعقیب کړئ. د هر څه د مخه راځو خپل واتساپ را خلاصوو. په دغه ساحه کې په دوخي اړخ کې 3 نقطې دغه اپشن را خلاصوو. د ځای کې راځو سیټینګز، دا را خلاصوو. په دغه ساحه کې په دوخي اړخ کې د وکتور کومه علامه چې ده دا اپشن را خلاصوو. نو دلته لیکلی دی اډ اکاونټ. نو اډ اکاونټ باندې کلیک کوو. نو دلته لږ شانته صبر کوو. نو دلته خپله ژبه انتخابوو. تاسو چې هر کومه ژبه انتخابوئ هغه انتخابولی شئ. نو زه انګلیسي انتخابوم او وروسته بیا په اګري اینډ کنټینیو باندې کلیک کوم. نو دلته په لومړني باکس کې به زه خپل کوم هیواد کې زه اوسېږم هغه به انتخاب کړم. زه افغانستان انتخابوم او په دویم باکس کې به زه د خپل موبایل نمبر ووهم. نو دلته په نیکست باندې کلیک کوم. نو دلته یې موږ ته وویل چې آیا دغه نمبر ستاسو صحیح دی او که غلط دی. نو زه ورته وایم چې یس صحیح دی. نو دلته زموږ نمبر ویریفای کیږي. نو ویریفای ټو کنټینیو باندې کلیک کوو. نو دلته زموږ نمبر ویریفای کیږي. صبر کوو لږ شانته. نو دلته په دغه باکس کې خپل نوم ورکوو او کولی شئ دلته خپل پروفایل عکس هم انتخاب کړئ او په نیکست باندې کلیک کوو. نو دلته په سکیپ اپشن باندې کلیک کوو. نو ګران دوستانو، تاسو وګورئ چې زموږ اکاونټ جوړ شولو. نو په دغه طریقې سره تاسو کولی شئ چې په یو واتساپ کې په دوه مختلفو نمبرونو باندې دوه اکاونټه جوړ کړئ. نو دلته تاسو کولی شئ چې بیرته خپل هغه لومړني اکاونټ ته هم ولاړ شئ. نو په سویچ اکاونټ باندې به کلیک وکړئ. خپل لومړني اکاونټ ته به ولاړ شئ. نو دا وه زموږ د نن ورځې ویډیو چې تاسو په قدرمن حضور ته مو وړاندې کړله. تر راتلونکې ویډیو چې زه عصمت الله سنګین ستاسو درانه حضور ته حاضرېږم. تاسو په لوی الله سپارم. ښاد او اباد اوسئ.